او دا جی دم وی دم وی دم له وی څه چل دی وی دمتوب او ستار او رباب دا د پښتنو ثقافت او په دې د پاسه باز راپاسي وی اوس ضرورت دی پښتنو ته چې دوی ته دمتوب نور وښوی شي یعنی د دشمن چې کومه دسیسه او لار ده په دې کې ورله ښه کامیابي ورکړه ښې مخې ته بوځه نو چې دا کار لږ ډېر پاتې دی نو چې څه شي چې پوره شي نو زموږ ځوان به بیا د ځان سره ستار به راغستی غاړې ته به پروت وي کته به ځي بره به ځي ستاسو څه خیال دی چې دی به تاله فلسطین ازاد کړي چې ګیټار کته وړي او بره وړي یا بعضو ته دې خیال وي په دې ایرپورټونو کې ما لیدلي زه یو پیر په دا کې تلم سفر کې وم جاز کې نو اعلان وشي جاز راورسېدو خپل ځای ته او بس هغه دروازې مروازې کولاو شو خلک لڼ کې ودرېدو او لاهور کې کوزېدم هلته لاهور کې څه پروګرام وغیره تلم زما نه مخکې یو پنجابی ولاړ دی هغه دغه ورسره دی ستار که رباب ورته وایي ستار ورته وایي پښتو دا شی ورسره دی په هغه دغه کې بند کړی پوره تابوت کې او دا شی داسې اوږې ته اچولی او کله پې د یو خوله وایي او د یو سر پې وایي ما ورته ویل لکه دا شی لکه تا ته بې لکه ځان څنګه ښکاري چې دا شی ته اوږې ته اچولی او ته کته ځې او بره ځې او ما ته وایي چې ما ته ځان هېڅ ولې دا خو زما شوق دی او دا ما خاص جوړ کړی دی او زه چې چېرته هم په سفر ځمه نو د ډوډۍ او د اوبو دې کیسو سره مې دومره غم نه وي څومره چې د دې شي سره زما غم وي نو ما له خندا هم راله ما له افسوس هم راله خندا خو راله په دې راله چې دغه تابوت دغې شی اوږې ته اچولی دی او دومره بد ښکارېدو خو الحمدلله موږ ته بد ښکارېدو د ده په شان چې هغه ووایي ګوره څومره خوش قسمته دی څومره مزېدار شی ورسره دی او د ده سره بیا خبرې هم د دې کوي په ما یې راخرڅی او که نه راخرڅی او که څنګه د دې خلکو دا ژوند الحمدلله چې الله دې کې سوره ساتلي او الله د سړیتوب ژوند را نصیب کړی دا ګیټار او میټار او تمبل او منګې وه او یو شی وه او بل شی وه او دا جي فنکار دی او دا جي دم وی دم وی دم له وی څه چل دی تپوس وکړه د اصیلو پښتنو نه اصیلو پښتنو ته دم ویل دا هغوی ته کنځلې کول دي په تاسو کې کم یو په دې راضي دی چې تاسو ته ډم ووایي زه درته دا ووایم که داسې په یو زورور سړي واوړېد او ډم دې ورته ووایي وګورې کیدای شي چې ساده نه وایي دم یو سړي ته وایه بلکې کله زموږ پښتانه چا له طعنه ورکوي وایي سره ځان یې دې ډم جوړ کړی دی راپسې دا طعنه ده دا کنځلې دي پښتن هغه پښتن دی چې هغه غیرتي پښتن په غیرت مشهور دي پښتانه دا په دینداري الحمدلله مشهور دي نو د دې پیغمبر لار راونیسئ د ده په نقش قدم روان شي کامیابي ټوله په دې کې ده لار جنت ته رسېدونکې هغه دا غیرت ټول په دې لار کې پروت دی ټول غیرت په دې کې دی او دا ټنګ ټکور او ډمتوب او سندرې د دې نه خپل ځوانان راتلونکی نسل او مسلمانان داتې لرې ساتئ نصیحت ورته وکئ چې د دې شنو نه ځان منع کوي او په خپله ټیم ځان لرې ساتئ دا بعض دې سره داسې عادت شي که نه د دې ټنګ ټکور سره که کوم ځای کې ډز ډوزوري دی پاسي دا د پښتون صفت دی چې کوم ځای کې کړنګ کېږي دی به میدان ته کېږي دې د پښتون وایي د پښتنو دا تاریخ دی وایي دا چې د پښتنو کلتور دی دا خو ته پښتانه شرم دی د پښتون کلتور دا دی چې هغه ګډېږي په میدان کې او هغه سندرې وایي هغه غریبي راکاږي دې سره چې دا چې کله ورسره څوک عادت شي دا د هغه نشه شي دا د هغه څه شي نشه شي دا مصري او غزلې نو دا ډمتوب دا مصري دا غزلې دا الحمدلله زمونږ کلتور نه دی زمونږ کلتور ایمان دی غیرت دی سړیتوب دی د سړو خپل کردار دی د زنانو خپل دی الله سبحانه وتعالی دی د ټولو مسلمانانو حفاظت وکړي خصوصا دی الله د پښتنو حفاظت وکړي او الله سبحانه وتعالی دی په پښتنو کې چې کومه بې اتفاقي ده الله دې هغه ختمه کړي الله دې په پښتنو کې
او د پښتنو په زړونو کې د الله د یو بل سره مینه محبت پیدا کړي، کاغه د افغانستان پښتانه دي او کاغه د پاکستان پښتانه دي، او الله دې موږ ټولو کې دینداري راولي او تقوا دې الله موږ کې پیدا کړي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.